د ثورې غوی ومه د محمد داود خان حکومت پر وړاندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پوځي کودتا له ورځې سره برابره ده. اسلامي امارت په یوه اعلامیه کې د ثور اومې کودتا غندلې او د غوی اتمه هیواد لپاره تاریخي او د بریا ورځ بولي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې وروسته له هغه وخته د تنظیمي جګړو او اختلافونو له کبله د یو شرعي نظام ټینګېدو لپاره د خلکو هیله په ناهیلۍ بدله شوه. هغه مهال د افغانستان مظلوم او ځورېدلي خلک خوښ وو چې د خپل 14 کلن جهاد ثمره یې ترلاسه کړه او نور به په وطن کې د فتح نعمت، ارامي او د خپلې خوښې د شرعي نظام تر سیوري لاندې ژوند ته پرېښودل شي. خو د تنظیمي جګړو او خپلمنځي اختلافاتو دا هر څه په سیلاب لاهو کړه او د افغانستان د مسلمانو خلکو سترې هیلې او د سوچه شرعي نظام د راتګ او استحکام امیدونه یې ضایع کړل. اسلامي امارت یو ځل بیا هیواد کې شرعي نظام څخه پر ساتنه ټینګار کړی او له ټولو هیوادوالو غواړي چې د باثباته او اسلامي نظام لرونکي افغانستان دوام لپاره یو او ژمن پاتې شي. اسلامي امارت لکه څنګه چې د وحدت او اتفاق پر راوستلو، د حرج و مرج له منځه وړلو او شرعي نظام د نافذولو لپاره تاسیس شوی وو، هغه هدف ته رسېدلی. اوس د دې وخت دی چې د خپل شرعي نظام څخه کلکه ساتنه وشي او د یو باثباته او په اسلامي نظام مزین افغانستان د دوام او قوام لپاره ټول افغانان سره یو موټی او متحد پاتې شي. بیا چې د امریکایانو په مقابل کې کله جهاد شروع سو، مبارزه شروع سو، د ناټو ګوري په هغه کې وحدت او اطاعت او یو امر وو، کړاوونه وګالل، په دې کې شک نشته. خو موږ چې بیا دلته فتح پیدا کړو، موږ دلته پیروزي پیدا کړو، یو شکست خور دیغه اطاعت او د وحدت برکت و چې دلته ازموی د داعیې سره مطابق دلته نظام جوړ. ورته مهال د اسلامي امارت چارواکو تل ټینګار کړی چې حاکم نظام ډېر قربانیو سره لاسته راغلی او له هیوادوالو یې غوښتي دي چې د نظام ترڅنګ ودرېږي، ځکه افغانستان اوس په بېلابېلو برخو کې د پرمختګ په حال کې دی.